أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله مولانا العظيم. دغه نمخ کې الله جل جلاله دے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت بیان کو چې تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. د سمرا واقعات چې ذکر شول نو دا نه دي چا نه دي زده کړي دي نه دي پړاو کړي دي، من جانب الله ته وحی کیږي او د هغه بیان ته خلکو ته کوي، نو دا معنا چې ته صادق پیغمبر یې او ته د مرسلینو نه یې. نو اوس الله پاک د انبیاء کرامو متعلق دغه بیان کوي چې د انبیاء کرامو دغه جماعت چې دا دی کې الله پاک بازه ته په بازه باندې فضیلت ورکړه ده. دا متفقه خبره ده چې په ټولو انبیاء کرامو کې افضل پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، بیا پسې ابراهیم علیه السلام او بیا پسې موسی علیه السلام. هر پیغمبر ته الله جل جلاله څه فضیلتونه ورکړي دي او څه معجزات یې ورکړي، خو د یو پیغمبر فضیلت دا د دې لره لازم نه وي چې د دې د وجې نه د بل پیغمبر بیا نقصان وشي سره. هر پیغمبر په خپل زوی باندې برحق ته، په خپل زوی باندې هغه صاحب شرف ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې فرمایي چې لا تفضلونی علی یونس ابن متی، چې تاسو مت په یونس بن متی یعنی یونس علیه السلام په هغه باندې مت فضیلت مار کوي. ا دې الله پیغمبر د هغې ته الله خپل صفات ورکړي دي. او درنګې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي کوه تور کې متعدد ووري. عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله خپل معجزات ورکړي وو. د مدرزاد ړوند په هغه به لوس تیر که او څه کلمات په تیر کړل، الله پاک په هغه ته شفا ورکړه. ټیک ټاک پې که دغه رنګې احیا د موتی کوله، مړه به وی ته قوم باذن الله به وویل، الله به د ده په دغې کلماتو سره هغه رژمدی که. نو الله فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک الرسل دغه پیغمبرون دي، تلک الرسل تلک طائفة الرسل دغه طائفه د رسولونو دو. فضلنا بعضهم علی بعض چې موږ فضیلت ورکړه دا بعضې د دوی ته علی بعضن په بعضې باندې. دا جزئی فضایل دي. منهم من کلم الله، بعضې د دوی نه هغه څوک دي کلم الله چې الله خبرې ورسره کړي دي. ورفع بعضهم درجات، ورفع او پورته کړي دي بعضې د دوی الله پاک درجات په اعتبار د درجاتو سره. دغې نه مراد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. موسی علیه السلام سره الله کوه طور کې خبرې کړي وي، د نبی علیه السلام سره الله پاک په لیلة المعراج کې بغیر د اسه حجاب او د پردې نه خبرې کړي وي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او موږ ورکړي وو عیسی ابن مریم ته، عیسی چې زوی د مریم و، البینات مشاهد معجزات، البینات هغه معجزات چې په سترګې باندې لیدل شول. وایدناه بروح القدس، او موږ تایید دې ده کړو، موږ مضبوط کړو دې ده لره په روح القدس سره. روح القدس نه مراد پاکیزه روح جبریل امین علیه السلام. عیسی علیه السلام الله پاک بنی اسرائیلو د پیغمبر رستو. نو بیا د هر پیغمبر په شریعت کې ځنه داسې خبرې چې د مخکې پیغمبر شریعت ولا خبرې سره منسوخې شي. نو عیسی علیه السلام ځنه هغه شیونه چې په دوی باندې الله حرام کړي وو ورته ویل چې دا الله دې ته حلال کړل. ځنه چې مثلا په حرام وو
په وته حلالو هغه په بندۍ ولګېدلې. نو دغه یهودو د عیسی علیه السلام متعلق پروپیګنډې شروع کړې چې دا اوکسده د زور نه خبرې ورته شروع کړلې، یی چې دا شاید ته حلال ده او دا شاید ته حرام ده وغیره بغاوتونه شروع کړل د عیسی علیه السلام متعلق، او حتی چې د قتل منصوبې هم شروع کړې. بیا الله پاک د عیسی علیه السلام سره جبرئیل امین فرشتہ په حفاظت مقرره کړله. نو اکثر اوقاتو کې بو جبرئیل امین د اید سره و. ولو شاء الله کچرته خوشو دی الله جل جلاله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، کچرته خوشو دی الله پاک نو قتال بنو کړه خلکو، یا اقتتال په معنا د اختلاف سره چې اختلاف بنو کړه خلکو، من بعدهم چې بعد دغه انبیاء کرام نو، من بعد ما جاءتهم البينات بعد هغه دوی ترغلیو البينات واضح دلائل، ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړو، فمنهم من آمن نو بازی دوی ناغه سوک شول آمن چې ایمان یې روړال یا وحد توحید اختیار کو، ومنهم من کفر او بازی دوی ناغه سوک کفر چې هغه شرک کو کفر یو کو لکه نصارا او درنګ یهود. ولو شاء الله مقتتلوا، یو روایت کې درومي چې الله جل جلاله دغه مخلوق چې کله پیدا کو نو په دغه باندې خپل تجلی ظاهره کړله، نو چې کوم خلق په هغه تجلی ارنو کې روغلل هغه ته الله ایمان نصیب کا، او چې کوم په تیارې کې پوتې شول نو د کفر په تیارې کې پوتې شله. بس خدا اوس د تقدیر مسلې دي، تقدیر مسلې دا د فهم نه بهر دي. یو صحابي د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې د الله پیغمبره تقدیر څه شی ده؟ علیه السلام یې چې دغه تور الیار دو دغه پوښتنه ما کوه. بیا د ونه درې بیا پوښتنه ونه وکړه چې تقدیر څه شی ده؟ نو دوی علیه السلام ته فرمایل چې دا یو ژور سمندر ده، د دې د ګډېدلو نه ودرېږه. د بیا پوښتنه وکړله چې تقدیر څه شی ده؟ علیه السلام ته وفرمایل دا د الله راز ده، دا د الله پوشیده امر ده، په دغه باندې څوک خبرېدای نشي. نو بس موږ ته حکم دا ده چې تقدیر د خیر ده او که د شر ده، د څه شي هم نه په دغه باندې موږ ایمان وي او شکر د الله ادا کوي، د الله ادا کوي چې الله سړي ته ایمان نصیب کړی، روغ صحت یې نصیب کړی، ښه حالت یې نصیب کړی. ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن الله جل جلاله يفعل کوي ما هغه چار یرید چې الله جل جلاله د هغې اراده لري. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، الله ترغیب د انفاق ورکوي چې د الله لار کې بو مالونه خرچ کوئ. کوم مالونه؟ رزقناکم، الله فرمایي چې موږ ډېر کړي دي. نو مال خو انسان خو چې دنیا ته راغلی تهی دست وي، خالی لوس وي، دای محنت کوي، الله جل جلاله د هغه محنت په برکت باندې دته مال ارکوي. خو په محنت باندې هم مال ارتلل نه دي، دا هم د الله په تقدیر دي، د الله په خوښه دي. یو سړی محنت په ډېر کوي، د مزدورونو نه د کوم ګنټۍ بل چې غریبون چې وایي په دې نه محنت څوک زیات کوي، نو مال ارتلل دا په محنت باندې نه دي، دا د الله جل جلاله تقدیر دي چې الله چاته بس مالداري لیکلی، چاته فقر لیکلی. الله فرمایي چې کوم څه مو ډېر کړي دي د هغې نه خرچ کول وکړه، مخکې د دې نه چې هغه ریز در باندې روشي لا بیع فیه ولا خله، چې په هغې کې به نه څه لین دین وي، نه به څه معامله وي پکې، او نه به چاته څه دوستانه فایده ورکوي. په هغه ریز باندې به مور د زوی نه تشته کوي، زوی به د مور نه او پلور د زوی نه او زوی د پلور نه، دا به منډې سره وایي. نو ملګرتي څه شی دي چې ملګرتي به چاته په شمر باندې ویرشي، او نه چاته څه سفارش په هم چاته فایده نه ورکوي. خو سفارش په دوه قسمه ده، یو سفارش قهري ده، یو سفارش اذني ده. سفارش قهري دا معنا چې لکه د کافرو چې کومه عقیده ده چې د موږ الها د موږ محبوبین، دا به د موږ سفارش د الله خو ته کوي، که د الله پاک خوښه وي او که خوښه یې نه نو د دوی سفارش په قبلیږي. سفارش قهري دغه ته وایي، او دا خو شته نه ده، دا د دوی هسې باطله عقیده ده. او یو سفارش اذني ده چې الله پاک چاته اذن وکړي چې ته د چا متعلق سفارش وکړه. لکه یو روایت کې درومي چې ځنه کسان به داسې چې الله پاک په د هغې د جهنم فیصله وکړي چې دا جهنم ته دلور شي. بیا دغه هلته کې کوم کسان داسې به وي چې الله به هغې ته ویلي تاسې جنت ته لوړ شوئ، نو دا کسان به الله ته ویي چې یا الله موږ جنت ته نسو، تر هغه پورې چې دغه کسان چې د جهنم ته دی ولږل دا ته د جهنم نه بهر نه کې، ځکه چې دا کسان خو د موږ سره وو، المنځونه به یې کول، موږ به لیدل، رژې به یې لرلې،
زکاتونه به یې ورکول. نو په دې نیکو اعمالو موږ لیدلي دي یاله دا جهنم ته وړله، موږ سره ښه تعلقات وو. نو لہذا موږ چې تر څو پورې دا جنت ته نه وي وړو جهنم نه وي وروتي موږ هم هرسې جنت ته نه سو. دې وجې نه تفسیر ولا لیکلي دي چې نیکې چارې کې د سړی شرکت کوي، جامع لمونځ سړی پابندي کوي. ګوره په دغې روایت کې دار درومي چې دغه کسان به الله پاک ته یایي چې الله موږ سره لمونځونه کول د دې ګویي به کوي. الله به ورته وایي چې په دغې د مو فیصله شوې دا به د خپل چون کې نیکۍ یې کمې وي ګناهونه یې ډېر وو لهذا دا به جهنم ته درومي. نو دوی به بیا ورته ټینګ وي چې یا الله موږ یې سفارش کوو سوال ته کوو. الله به چې شا داسې چار دو چې تاسې د دې سفارش کوئ او سوال کوئ نو مړه تاسې هم جهنم ته پسې لوړ شوئ. زه به د تاسې د پوره د جهنم جنت جوړ کړم، جهنم به تاسو ته هېڅ هم نه یایي او بیا د جهنم نه روبوسئ او د ځون سره جنت ته بوځئ. نو بیا دغسې وکړي چې دا به جهنم ته پسې لوړ شي، جنت په علاوه ته جهنم به ته ګل و ګلزار کړي، الله جنت به یې جوړ کړي ته او دوی به سیزي نه او د زړونو سره به جنت ته بوځي. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایدیمون خوندونه خرج کوئ مما د هغې شیونو نه د هغې مالونو نه رزقناکم چې موږ تاسو در کړي دي من قبل مخکې د دې نه ان یاتیه چې روشي در باندې یوم داسې ریز لا بیع فیه چې په دې کې به څه لین دین نه وي، څه معامله پکې نه وي، ولا خلة او نه پکې څه دوستنه وي. خله هغې دوستنې ته وي چې د زړه د ګهرایۍ نه وي، من خلل القلب. ولا شفاعت او نه په هغه کې څه شفاعت قهري وي. والکافرون هم الظالمون، کافرون کفر کونکي په الله پاک باندې هم الظالمون دوی ظلم کونکي دي، دوی د پر ابو هیڅ سفارش پیدا نه ورکوي. الله لا اله الا هو، الله لا اله الله پاک موجود ده، لا اله نشته د معبود نشته د اله الا هو مگر الله جل جلاله ده. الحي چې الله جل جلاله دایمي ابدي ده، الحي چې الله ژوندی ده، حي ژوندي معنا کېږي خو دېس کې الحي الله پاک دایمي ابدي ده، همیشه همیشه ذات ته. القیوم مدبر دی امور ده، څومره امور چې چلیږي د هغې انتظام الله جل جلاله کوي. یا القیوم قایمدونکه ده، القیوم قایمونکه ده، ټول نظام الله قایم کړه. لا تأخذه سنة ولا نوم، دلته کې دعوا وشوه الله لا اله الا هو، د الله نه سوا بل څوک معبود نشته. په دې دلایل ولې معبود نشته؟ ځکه چې الحي دایمي ابدي ده، القیوم دویم دلیل قایم ده مدبر ده د ټولو امورو، دریم دلیل لا تأخذه سنة، څلورم دلیل له ما فی السماوات، تقریبا شپږ اووه دلیل پکې ذکر دغه آیت الکرسی کې او فضیلت آخر کې بینهم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، ننسی دی الله پاک لرا سنة غنودگی د ژور خوب نه چې کوم مخکې اثرات اردرومي چې د سترګې کله پټې شي او کله بیا کولاو شي، لکه په د درس دوران کې چې بعضې ملګریو باندې سکینار نازله شي، درس دوران کې سکینار نازلیږي خو دا به په زونه رولوی نه، ځکه چې دا د شرطونو اثرات هم بیا کیدی شي. ځنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ننسی دی الله پاک لرا سنة غنودگی ولا نوم او نه خوب، له ما فی السماوات دی الله پاک لرا ثابت دی هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي و ما هغه شیونه فی الارض چې په مځکه کې دي. من ذا الذي څوک ته هغه کس یشفع چې شفاعت وکړي عنده دی الله پاک خو ته الا باذنه مگر د الله په اجازت یې کوی شي. نو انبیا کرام به کوي شفاعت او شهدا به کوي، صدیقین به کوي، علما به کوي، حفاظ به کوي. یعلم ما بین، الله پاک ته معلوم دی هغه شیونه بین ایدیهم چې مخکې د انسانونو نه دي، وما خلفهم او هغه چې ورسې دوی نه دي. ولا یحیطون بشیء من علمه، او احاطه نشي کوی یو کس هم په څه شی سره من علمه د معلومات دی الله جل جلاله نه الا بما شاء مگر په هغه چې خوښ شي دی الله جل جلاله چې کوم معلومات دوی ته ورکي، بس دغه به دوی ته معلوم نه اسوا پیغمبر ته هم علم غیب نشي کېدی. وسع کرسیه السماوات والارض، وسع محیط دو کرسی دی الله پاک، کرسیو بادشاہی دی الله جل جلاله، السماوات اسمنون ته والارض امزکی ته، ولا یعوده حفظهما، ولا یعوده او نستړه کوي الله پاک لرا حفظهما حفاظت د سماوات او د ارض. نو چاته هم چې خوب نه ورسي د څه بیمارۍ د وجې نه یا د څه ګبراهټ د وجې نه خوب کې ورته ګبراهټ کېږي، نو د آیت کرسي چې کله دا تیرایي او د آیت تر ورسي ولا یعوده حفظهما،
او د دې معنا دا د ګوره چې الله پاک د دنیا د اسمنونه او د مځکې حفاظت یې نه ستړی کوي، بیا د داوی سره وایي چې یا الله تو د اسمنونه او د مځکې حفاظت یې نه ستړی کوي، نو یا الله ته په دې هم باندې قادر یې چې موږ ته چین او سکون راحت ورسوي، نو موږ ته یا الله خوش خوب نصیب کړي، الله به د خوب مسله حل کړي. وهو العلی العظیم، الله جل جلاله العلی بلند ذات د په اعتبار د ذات سره، بلند د په اعتبار د ذات سره، العظیم الله پاک لوی د په اعتبار د صفاتو سره. نو دغه صورت دغه آیت ته آیت الکرسی ویل کیږي. د سوره بقره کې دا داسې ده لکه د سوره بقره زړه چې کسې ډېر فضیلت دغې ته حاصل ده. نبی علیه السلام دغې آیت ته سلسل ربع القرآن د قرآن څلورمه حصه چې څوک کې څلور اوري دا تلاوت کی، الله داسې ثواب ورکوي لکه یو اوري قرآن مجید چې ختم کړه. قبرستان ته سړی لور شي دا څلور اوري وایي نو ته یو بخشي داسې لکه ټول قرآن دی دغې ته وروبخشه. زون دی پرې دغه رنګې دا یو لروي چې کله سړی یو عمل بخشي بل چته د فرض نه علاوه نور څومره نیک اعمال چې دي که تلاوتونه دي که ذکر و اذکار دي د دغې ټولو ثوابونه په مردګونو پسې راسي. فرض اعمال دا په بل چا پسې نه رسي، دا د انسان د خپل ځون دی پوره. نفلي اعمال څومره چې دي چې تلاوتونه دي که نفلونه دي که صدقې دي د دغې ثوابونه په مردګونو پسې ژمدوی پسې هم رسي. نو څلور ورې څوک وایي لکه یو ری قرآن مجید ختم کو. او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه نبی علیه السلام د صدقې په مال باندې مقرر کړ چې ته د دغې حفاظت کوه، چې شپه شوله نو یو کس روغ او داسې پلا پکې څه شی وي نه پټ کړل، غلا و یا خجیرې وي، نو مور ونیو چې رومې نیو ډېره خو ستر ته وکړي چې یاره محتاج یم داسې یم داسې یم ضرورت مې و، بیا به داسې نه کوم، بیا به نرسه پرې مېږدو چې سبینه شي. نبی علیه السلام ته مې واقعه تېره کړه، نبی علیه السلام وویل چې دا بیا هم مرسي خو چې روشي بیا ونسه، وی مو ته یقین شو چې دا بردرومي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام وویل چې دویمه شپه شو بیا روغ ومې نیو او بیا سوله یې وکړې، زړه مې په خوښ شو بیا مې پرېږدم. درنګې درېیمه ریز او بیا نبي علیه السلام چې عقایدي در غلم که نه وی مو چې غلم بیا زړه مې په خوښ شو پرې مې وی چې بیا برسي. درېیمه شپه مې بیا ونیو بیا مې پرېږدم، خو چې کله مې پرېږدم سوله یې ورته وکړې چې یو عمل ته ښیم د دې وجې نه مې پرېږدوه. نو چې هغه عمل ته کله کوې تو ته شیطان او جنات دا کله هم نشي تللی، ته به په حفاظت کې شي. نو وی موږ څه عمل ده وی یوري بس چې کرسي ته راوچې کله سملې نو ته به د هر قسم د شیاطینو او د جناتو نه د الله محفوظوي. چې سبینه شو پیغمبر علیه السلام خپله پوښتنه نه وکړه چې عقایدي دې رغلی وم که نه، وی مو چې رغلی وم، وی بیا د موږ ته ویلي چې وایي نه سوي چې بیا خو ستی ورته وکړه یو عمل یې ورته وښیه چې دا عمل ته کوه ته نو بیا به شیطان جنات نشي. اوس ابو هریره رضی الله تعالی پته نه و چې دا څه شی دی، هغې خو سړی ده. نبی علیه السلام ته چې څه عمل یې ته وښیو چې یت کرسي، وی دا ترې روه. علیه السلام وایي ان الکذوب قد یصدق، دروغجوني کسان هم کله کله رښتیا یایي. وی دا شیطان و، شیطان خو ایک نمبر دروغجونه ده، خو وی چې دا عمل چې ته شیله دا بالکل رښتیا یې ته ویلي دي، نو شیطان دغه رښتیا ویلي دي. نو دا چې څوک تیروي سملي، یو خو دا چې د شیاطینو نه به محفوظ شي، بل دا چې الله پاک په دې د کور په حفاظت کې کیدای په خپله په حفاظت کې شي سره، او درنګ ارد ګرد کوم ګاونډیون دي آب الله په حفاظت کې کی. او بل روایت کې درومي نبی علیه السلام فرمایي چې څوک کې د فرض الموز نه بعد دغه آیت تیروي نو الله پاک په د ایدو او د مرګ په مابین کې صرف د جنت په مابین صرف مرګ حایل کی، یعنی چې دای بس چمړیږي نو دای به الله جنت ته بس ورپسې لږي. نو دی وجه نه دا آیت سړی په خپله باندې هم هر چا یو دی تقریبا په خپل بچونو په خپل ښځینه ته ذکر کوي او هغه یې ورد کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.